دا د پایتخت واشنگټن ډي سي نه 100 میله لرې تاریخي الکسندریا ښار دی چې په سیلګرو او ځایي خلکو کې د شاپینګ لپاره ډیر شهرت لري. د کور د سوداګانو او ډالیو دا دکان په کورونا کې ډیر په ګران اخلاص پاتې شوی. ایمی ردرفورد د ریډ بان مرکنټایل د دکان مالک ده. زه ډیره مایوسه سوې وم او موږ نه ګڼله چې کاروبار به مو بچ سي. خو سږکال یو ځل بیا اخیستونکي راوتلي او سوداګانې اخلي، خو د ګرانۍ د لاسه په خلاص مټ سوداګانې نشي کولی. لیزلی میکګرو سودا اخیستونکې ده. زه په رعایت پسې ګرځم چې لږ بچت وکړم او سودا هم واخلم. په امریکا کې د کاروبارونو ملي سازمان NRF اټکل کړی د کال 2021 په پرتله به سږکال د خریدارۍ کچه د 6% نه واخله تر 8% پورې لوړه وي. خو څېړونکي وایي خریدار بیا هم په ارزانه سودا او رعایتونو پسې ګرځي. کیترین د نېشنل ریټیل فیډریشن غړې ده. دا ځل هغوی مختلف برانډونه ګوري او هغه سټورونه ته ځي چې ورته رعایت ورکوي. وړاندې به داسې نه وو او ډیرو اخیستونکو سوداګانې د وړاندې څخه پیل کړي چې وخت ورسره ډیر وي او په لږو پیسو کې ډیره سودا وکړي. په امریکا کې زیاتره لوی سټورونه د کال په اخري اقتصادي نتایجو اړه لري. که خلکو سره ډېرې پیسې راشي نو د دوی کاروبارونه هم ښه شي. خو والمارټ د نورو سټورونو نه سږ کال ډېره ګټه کړې ده. میسیز او نور لوی سټورونه بیا وایي د چوټیانو نه وړاندې څو هفتې د دوی روزګار کم و، ځکه نو دوی نرخونه ښکته کړل چې د ورجینیا د اخیستونکو دپاره یوه د خوشخبرۍ خبره ده. محبوبه اشرفي سودا اخیستونکې ده. زه اوس ډیره سودا اخلم ځکه چې په کووډ 19 کې موږ په کورونو کې بند وو. هغه ورځو کې موږ داسې خرڅې نسوې کولی ځکه شاشکال زه ډیرې پیسې لګوم او د چوټیانو څخه خوند اخلم. د دکان مالکه ردرفورد وایي په تیرو 3 کالو کې دا لومړی سیزن دی چې خلک په دکانونو کې سوداګانې اخلي. وایي دا ورله ډیر امید ورکوي. زه خوشبینه یم او شاشکال خو ډیره خوشبینه یم. زه دا نه منم چې ګراني د هر چا کاروبار اغیزمن کوي، خو کرسمس بیا هم نه ځنډول کیږي. دا به بیا هم کیږي او هر کال به راځي. په امریکا کې د روانې ګرانۍ باوجود کاروباریان هیلهمند دي. په دې سیزن کې به خلک ډېرې ډالۍ اخلي او د دوی روزګارونه به ورسره ښه شي. بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډي سي.